مولوي عزیز الله مصطفی د ننګرهار پوهنې نوي رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته مسؤلینو ته وروپېژندل شو. په همدې پار جوړ شو مراسمو ته د ولایت مرستیال د وینا پر مهال په نظام کې تغییر او تبدیل پر اصل ټینګار وکړ. ویل چې مشران دغه بدلونونه د ادارو د ښه والي او پرمختګ په موخه ترسره کوي، نه د بدګمانۍ یا بدنیتۍ له مخې. د ننګرهار مرستیال والي په مشرۍ د سوداګرو ستونزو حل کمیټې ناسته ترسره شوه. د ولایت مرستیال مولوي سید احمد بن اوري وویل سوداګري د هیواد لپاره یو مهم عایداتي او مالي سرچینه ده او باید د سوداګرو ستونزو ته په وخت ځواب وویل شي. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي 30 د اسد د افغانستان په تاریخ کې یو ځلانده او نه هېرېدونکې ورځ ده چې د زرګونه مجاهدینو د سرونو په نظرانه کولو سره ترلاسه شوې ده. د مسؤلینو په وینا 30 او 28 د اسد ترڅنګ د سنبلې نهمې ورځې د خین مانځنې په موخه ننګرهار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او ولسونه کولی شي خپلې خوښۍ ونمانځي. د ننګرهار بېلابېلو ولسوالیو اوسېدونکي او تېر 20 کلن جهاد کې د یو شمېر شهیدانو کورنۍ وایي خوښ دي چې د قربانۍ په ورکولو سره هیواد کې اشغال پای ته رسېدلی او په ټول هیواد کې اسلامي امارت حاکم دی. دوی د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې د اسد 30 د اسلامي امارت د بریا ورځ د مرکز ترڅنګ په ولسوالیو کې هم په پراخه او شانداره مراسمو سره ونمانځي. او د اسد 30 د افغان میړنیو مجاهد ولس لپاره له ویاړه ډکه او تاریخي ورځ ده. په دغه ورځ هیواد کې د اشغالګرې امریکا په مشرۍ ناټو ماتې خوړلې او د اسلامي نظام بیرغ په کابل پورته شوی. ننګرهار میشتي دغه ورځ د پراخه قربانیو ثمره بولي. وایي نمانځنې لپاره باید ټول ولسونه راووځي.